د کهنۍ شروعات کیږي له یوه وړه جهاز نه چې په کې لس نااشنا کسان سفر کوي. دا جهاز له امریکا نه ګواتیمالا ته روان دی، خو ناڅاپه دغه جهاز ځنګلونو طرف ته ځي. د جینۍ څخه د پوښتنې کولو په وخت کې هغې ته ویل کېږي چې ځینې وختونه پیلوټ د هوا له لارې لار بدلوي. د جهاز غورځېدو وروسته وحشتناک حالت منځته راځي. جهاز غورځېدلی دی، خو دا وحشتناک سفر لا پای ته رسېدلی نه دی. دا یوازې پیل و. د ژور ځنګل په منځ کې هیڅ سیګنل نشته، نه هم د مرستې هیله وه. یوازې ګڼ ځنګل او زهرجن مچان او تیاره هوا وه شاوخوا. مګر بیا هم هغه ږیره لرونکي سړي عجیبه نظر درلود. هغه ویل که څوک زموږ په موقعیت پوه شي نو تر اوسه به زموږ لپاره راغلی وی، یا خو موږ ته چا دوکه راکړه. د انا په نوم جینۍ هغې ته وایي چې دننه په جهاز کې څیزونه وپلټئ. له بلې خوا هغه پیلوټ بیرته په خوب راغی چې کله د هغه څخه وپوښتل شول چې الوتکه ولې وغورځېده، نو هغه چپ شو او هیڅ یې ونه ویل. په جهاز کې یو ډاکټر هم و. تورپوستی سړی ورته وایي چې د پیلوټ روغتیا وګوره. د ځنګل په منځ کې د جراحي مرستو پرته دا ممکنه نه وه. هغه پیلوټ بیرته هوش ته راځي. هغه ډاکټر ورته وایي چې دغه پیښه د پیلوټ د مړینې لامل نه وه. اوس دا د الوتکې حادثه یوه پیښه نه وه، بلکې دا یوه دسیسه وه. دې دواړو یوازې واده کړی و. د خپلې کلیزې وروسته خپل کور ته راستنېدل. د ږیره لرونکی سړی او ترور یوه شتمنه جوړه وه او په امریکا کې ډیر ماشومان درلودل. د چیرینا په نوم جینۍ د خپل مسلک نه ډډه وکړه او وی ویل چې زه یوازې مسافره یم. د ده نوم سپیکس دی. ده وویل چې زه ډاکټر یم او زه په طب کې هم کار کوم. دا کسندرا ده. هر چا پرې د مخه شک درلود. هغې وویل چې زه یو مسلکي جنګیالی یم. دلته تور سړي ټولو ته یوه عجیبه خبره وکړه. هغه وویل چې ولې د جهاز د لوېدو وروسته ولې د دوی ځای تعقیبونکي کار نه کوي، ولې پیلوټ د الوتنې د مخه د جهاز د تیلو معاینه نه کړه. آیا دا حادثه وه که د چا پلن شوی پلان؟ د ټولو سترګې په پیلوټ کې وې، خو پیلوټ بېهوښه و. تور سړی وایي که چېرته دغه ډاکټر د پیلوټ عملیات وکړي کیدای شي پیلوټ په هوښ راشي او موږ ته یو څه ووایي. مګر سپیکس د دې کولو نه انکار وکړ، ځکه په دې ځنګل کې هیڅ تجهیزات نه وو او د ږیره لرونکي سړي د زړه ناروغي درلوده. دا د هغه د وخت درمل وو. که زر مرسته ونه شي نو د هغه مرګ یقیني و. سپیکس د جراحۍ لپاره تیار و. ږیره لرونکي سړي د جیب نه چاقو راوباسه. اوس موږ وینو چې د پیلوټ په خوله کې کمربند اچول شوی دی او عملیات شروع دي. یا دا طلایي نجلۍ د باندې د چا ګرځېدو سیوری ولیده، خو چې کله هغې په غور سره وکتل د باندې هیڅ څوک نه و. له بلې خوا دغه ترور د جنګیالۍ د خلاصولو کڅوړې ته ځي. هغې فکر کوه چې په دې کڅوړه کې څه شته چې د جنګیالۍ له هر چا نه پټوي. خو د دې کڅوړې خوله بنده وه او له دې وروسته شپه وه او ټول ویده کېږي. سهار ټول راویښېږي، ګوري چې پیلوټ مړ شوی دی. ټولو فکر کوه چې دا به د انتان له امله مړ شوی وي. خو سپیکس دوی ته وایي چې په ده په بدن کې د انتان هیڅ نښه نشته. د دوی څخه یو د الوتکې د غورځېدو تر شا خامخا و. یو څوک غواړي چې دوی ټوله یو یو ووژني. ملګرو که دغه کهاني مو خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ او خپله قیمتي رایه مو کمنټ کې